وی دا د قرآن خدمت کړی دی 40-45 سال د قرآن خدمت ریل کې هم کړی دی جیل کې هم کړی دی راستے میں بھی کوچے میں بھی مسجد میں بھی بیٹھک میں بھی اور ہر مجلس میں قرآن حکیم کی خدمت کی ہے دا د قرآن برکت چې الله دته کشف کړي حتی چې یو ځل دا واقع ما د بل چا نه اورېدلی که کتاب کې مې لیده اوس مې یاده ده یو ځل په پلیټفارم و د ریلګاډي په څه ورته ویله که ده ټیشن او ریلګاډي ته خطه یو په پیدان و یو لاندې او یو سړی آواز وکړي حضرت د یو ایت تپوس کو واپس راکوش شاګردانو یې صاحب د اخري ګاډی دی په دې پلیټفارم رو روان دي خلک په روانه کې ورخېږي او بل ګاډي نشته سبا به بل ګاډي 11-12 بجې او دا ګاډي لاړ بیا به څه کوو دلته او ته به څه کوې په دې خاورو کې بوټل هم دلته نشته مهرباني وکړه پرېږده وایي نه دې بچي د قرآن د آیت تپوس کړی دا به خامخا جواب ورکو او ګاډی دې لاړ شي خو چې د قرآن آیت وښیم په دې خاورو او په دې ځمکه به شپه تېره کړم خو چې ته د قرآن آیت ورته وښیم زما وروڼو قرآن ډېر بابرکته کلام دی د الله او د قرآن ډېر لوی عظمت دی او ډېر لوی شانی دی د قرآن شریف مونږ ته پته نشته دا پته هغه چا د رڼا نه هغه څوک خبري د رڼا په فایده هغه څوک پوهېږي چې تیارې لیدلی چې چا تیاره نه لیدي که نه هغه ته څه پته لګي چې رڼا لا څه شی مونږ ته خدای تیاره نه ښایي تاسو چې بار ملکونو ته لاړ شئ او د هغې تورې وکړئ خصوصا د کافرانو ملکونو د قرآن په قدر به تاسو پوه شئ نو قرآن شریف تلاوت به کوئ بچې ټول څومره چې دلته ناست یې روزانه نیمه سپاره نی ربع یو پاڼه یو صفحه دې وي او د قرآن شریف تلاوت به کوئ هلکه کوئ به که نه یو بچې به قرآن ته ورکوئ حافظان جوړ کړئ او عالمان د بچو نه جوړ کړئ پرېږدئ مړه ډوډۍ د خدای په لاس کې ده زما دې په خدای قسمي روټۍ موږ له خدای راکړه او ښه ډوډۍ راکړه الحمدلله نو جاپان نه راتلم نو دا ما مخکې م ویلي دي خو اوس ته نوی وایم نو هلته یو ملګري ما یې لکه د ما دا وزن نه کمیږي ړه مو ځان له شین که څوک وایي واک کوه په واکونو هم ستړي شو څوک وایي غنمو جو ډوډۍ بنده که یو ځل ډاکټر ما ته وایي غنمو ډوډۍ بنده که د اوربشو خوره روجې بندې که غوړ بند که مې خه یو میاشت مې ښه مضبوط پرهیز وکړ پروګرامونو له به م تلم مې لکه ډوډۍ به پکې نه سهار به مې د اوربشو داسې پوټۍ غوندې روټۍ خوړه ماسپښین د علوم حقانیې ته تلم د هلکانو ته پته دي به روټۍ خوړه ما به نه خوړه څه مې بند کړي وریجې او غنم او جوار او دا څه ورته وایي چپاتي او هر څه مې بند کړي میاشت پرهیز مې وکړ ډېر خوشحاله وم مې که خیر یو 120 کیلو وزن له به مې ډغره ورکړې نشان او په لاره به راتلم هلته به دې موټر والا ته ما وې یو 2 کیلومیټره ته ما نه مخکې ودرېږه زه به ورپسې تیز روان وم واک به مې هم کوم مازدیګر هلته مې رشکه کې دوستان دي د هغوی ځای ته تللی وم هغوی حلوا پخ کړې وه ښه الله مزېداره د سوچو غوڼو ویده وخوره مې نه ما پرهیز شروع کړی دی غوړ هر څه بند چې دا وزن مې لږ کم شي هغه وی یاره په دې لږه څه نه راځي یاره مې نه خورم ما وی څونه کم شو مې لا مې نه دی کتلی میاشت پوره شوه یو ورځ نیم پس چې لږ نور هم ښه پرهیز وکړم او پرهیز باندې تنګ شم بیا به ګورم انشاءالله 20-30-25 کیلو به که خیر کم شوی هغې وی یاره ته وګوره نو هغې سره ډیجیټل تل او هغې راوړله مې زه راوړه انشاءالله 20-25-30 کیلو له مې ډغره ورکړې نو چې هغې باندې ودرېدم نو 1 کیلو کم شوی و وای خدایا مې دې خوا که دا حلوا را دې خوا که هسې م ځان ډډه شین که او دا څیزونه م پرېښودل دا خیر دا څنګه په دې اوبو د اوربشو ډوډۍ او بیا هم غټې زما شاګردان دي هغه ډېر غټ غټ دي ټول غټ دي ټول غټ دي نو ما ورته ویل لکه تاسو ټول غټ غټ یې د خدای بندګانو لږ خوراک کم کې ما ته ویې مولوي صاحب
خوراک سین کم کو وی تشي اوبه څښو سوچه غوړي کېږي غټېږي کورم بدل که بل کور ته لاړو بیا هم غټېږو وایي ښځې م نری نری را واده کړې وي راشه وګوره په کټ کې د ناستې نه یې دونه غټې شو د دې ورته جینس غوندې وایي بعض انسان کې وي هغې د وجه نو ما په جاپان کې یو غټ سټور و ملګرو هلته بوتلمه نو هغې یو شی هلکه مې د دارو یو خانه وه پکې مې لکه دلته د وزن د کمېدو ګولی پکې شته او که نشته نو هغه بني ادم چا چې هغه سټور کې ناست و راغی وی دا د وزن د کمېدو ګولی به جاپاني پې لیکلی بل څه نو ما یو ډبې راواخېسته نو هغه بیا د موبایل کې یو شی دی چې ورته ونیسي نو اردو کې ټرانسلیشن کې نو هغه یوناني پې لیکلي وو ډېر اجزاو پکې وو هغې باندې لیکلي چې دا به په ناره خورې 15 ګولی سار په ناره 15 غرمه په ناره او 15 ماښام په ناره تاسو یقین وکړئ که د نارې ټیم مې ول اوسه پورې پیدا کړي ناره ماره نشته نو دا زمونږ ژوند دی الحمدلله تاسو ته هم زه دا وایم دا مه وایئ چې ډوډۍ به کم ځای ډوډۍ به کم ځای او رزق به کم ځای یو بچی نوسې حافظ عالم دنه غواړم د الله د دین دپاره څوک تیار دي لاس اوچت کې انشاءالله وایې مړه دام رووې انشاءالله شوق سره وایې او دریم به دا مهرباني کوئ چې دا مدرسه چې کومه د مولانا ابوبکر صاحب ده دې ته به خپل ماشومان رالیږئ چې سبق پکې ووایي او د دې سره به مالي تعاون هم کوئ به انشاءالله او د نوم عالم به قدر کوئ د علماو عزت او احترام به کوئ که خیر کوئ به که الله مو خوشحاله که الله هم برکات نصیب که او الله هم د دین او د دنیا کامیابي نصیبه که دعا وکړئ